السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده چې موږ څنګه کولی شو د سیریز بورډ په واسطه باندې دغه کپسټرې چې مختلف پرادې دي دا چیک کړو. دوستانو اول کپسټر چې موږ لرو دغه ورکوټ یې تاسو یې نه دا د 110 فقیر دی. دا بل چې تاسو یې نه دوستانو دا 4.5 پرادې دی، دا د اے سی د فقیر دی. او دا بل دوستانو چې تاسو یې نه 15 پرادې دی، دا د ایر کولر دی. او دا 10 پرادې چې دوستانو تاسو یې نه دغه د واشنګ ماشین دی. او دغه دوستانو 13 پرادې چې تاسو یې نه دا د 0.50 د دغه موټر دی. او دا چې تاسو دوستانو یې نه دا کپسټر زمونږ دی تقریبا دغه پرادې دی 10 دا د 0.50 د پاره دی. او دا اخیری کپسټر چې تاسو یې نه دا د ایر کنډیشن د کمپریسر دی. دوستانو تاسو چې کله کپسټر هغه ګوري او په دې باندې شکمنې وي، اوله کې به تاسو دوستانو هغه وګوري چې پړسېدلې خونه دی یا کمزې کې چاودلې خونه دی. چې کله پړسېدلې دوستانو یا چاودلې هغه کمزورې شوی یا د مین ځتلې دوستانو دغه سي چې کله او کله دوستانو چې تاسو دا کپسټر وګوري روغ جوړ دی، مطلب دا غي سپارکینګ لکه زه اوس دا د فقی او کنډکټر دا زه ګورم او د هغې په سیریز بورډ باندې دوستانو دا تاسو نه چې زه دا چیک کوم او کله دا فول کرنټ هغه دغه نه کي نو یا چې دی هغه ټچ دا کرنټ چارج نه کي او ټک ونه کي دوستانو هغه ختم دی. دوستانو اوس دا د واشنګ ماشین دغه دی، زه دا ګورم ګوره دوستانو ګروپ یې مو لګو هغه ګروپ ونه لګو دا د مین ځتلی دی ختم شوی دی. او دا دوستانو چې دا زه ګورم دا مطلب صحیح دی. اوس د سپارکینګ ګورم دوستانو لاسونه به ساتئ چې شارټ هم نه کړي، وړاندې نه به تاسې ګورئ دا سپارکینګ دوستانو تاسې ولیدو زموږ دغه کپسټر صحیح دی. او کله چې کمزوری سپارکینګ وکړي کمزوری شوی دی، کله چې فول سپارکینګ وکړي دوستانو کپسټر صحیح دی. او کله چې بالکل سپارکینګ ونه کړي هغه د مین ځتلی ختم شوی دوستانو دا هم تاسو ولید دا هم زموږ صحیح دی کپسټر. اوس دې کپسټر ته راځو دوستانو چې څونه کپسټر پول کېږي هغه نه بسې سیریز بورډ ګروپ چې هغه هم پول کېږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کتلی شئ دام صحیح دی. او په دې طریقه باندې کتلی شئ دوستانو تاسو دغه کپسټر بیرته به دوباره دا کوي چې شارټ پکې پاتې نه شي ومنه نیسي. دوستانو دا کپسټر چې تاسو ټولې یې نه دا ټولې د رننګ دی او په دغه طریقه باندې په سیریز بورډ باندې تاسو دا کتلی شئ ټیسټ کولی شئ چیک کولی شئ. چې کله سیریز بورډ باندې تاسو چیک کوئ او دا سپارکینګ وکړي صحیح دی، کوی نه کو مطلب سلو یې وکړو هغه کمزوری دی ټول یې وکړو صحیح دی. او که چېرته دوستانو بالکل سپارکینګ ونه کړو نو کپسټر د مین ځتلی دی. دوستانو ستاسو توجه نه یو جهان مننه. زموږ ویډیو همدومره و. الله تعالی مو خوشحاله او اباد او کامیاب لره. السلام علیکم.